په دې وروستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ د سیاسي او امنیتي کړکېچونو له امله د نړۍ دوه ستر لیګونه IPL او PSL ځنډېدلي. دغې پرېکړې نه یوازې دا چې سوداګریز کرکټ اغېزمن کړی بلکې په نړیوال کرکټ یې هم اغېز پرېوتی دی. پوښتنه دا ده چې آیا کرکټ باید د سیاست قرباني شي او که نه؟ که د هند او پاکستان ترمنځ دغه لانجه اوږدېږي نو هغه ایونټونو باندې به تاثرات سوي چې په هند کې ټاکل شوي دي او د لوبغاړو لپاره به نور کوم زیانونه ولري. د همدې موضوعاتو څېړلو او برسېره کولو لپاره راسره د ننګرهار کرکټ پخوانی مشر او د کرکټ مبصر اغلی نعمت علم صاحب مېلمه دی. راسره اوس ستړي مشئ ناصر حلیمي یم، تاسو کرکټ څارئ. علم صاحب ستړي مشئ، پیل به له دې وکړو چې د IPL او PSL بندېدو ته په کوم نظر ګورئ؟ حلیمي صاحب محترم سلامونه تاسې ته او ستاسو د صفحې کرکټ ټولو درنو لیدونکو ته. الله دې کې چې روغ او خوشحاله او ښایسته برنامې په راتلونکي کې هم ولرئ. ډېره مننه. د IPL او PSL بندېدلو ته خو زه شخصا په ښه نظر نه ګورم او په دې دواړو هېوادونو ترمنځ جګړه رامنځته شوې ده چې په نتیجه کې کرکټ زیانمن شوی دی او په دې کې سلګونه لوبغاړي په دواړو لیګونو کې لوبېدل چې له اقتصادي زیان سره مخ دي. نه یوازې لوبغاړي بلکې د لوبډلو اونران، سپانسران، په تلویزیوني شبکې او حتی د دې دواړو لیګونو کارکوونکي. نو الله دې وکړي چې د کرکټ لپاره هم دغه وضعیت عادي شي او بیرته کرکټ روان شي، ځکه چې دغسې سرګرمیو ته مختلف لوبغاړي په تمه په دې کې ځوانان لوبغاړي ډېرو چې د شهرت د عاید او د دې ټولو ته په تمه دي. نو دغه فلحال د شهرت هم دې برخې کېږي. ښه مثال زموږ ځوان صدیق اتل دی چې پکې برخوالو او لومړي ځل لپاره موقع ورغله. بدبختانه د جګړې له امله دغسې حالت رامنځته شو. نو د صدیق اتل پسې لسګونه لوبغاړي دې ارمان لري چې دغه نړیوالو لیګونو کې ولوبېږي، مشهور شي، عاید ترلاسه کړي او د کرکټ یوه نوې دروازه ورته پرانیستل شي. مننه علم صاحب. که د هند او پاکستان ترمنځ دغه لانجه اوږدېږي د سوداګریز کرکټ ترڅنګ به نړیوال کرکټ هم اغېزمن کړي او که نه؟ حلیمي صاحب محترمه که چېرته جګړه دوام کوي او حتما دې سره نه یوازې دواړو هېوادونو لیګونه بلکې د نړۍ کرکټ زیانمنېږي. د آسیا کرکټ د نړۍ 50-60 سلنه تر 80 سلنه کرکټ تشکیلوي او بیا په آسیا کې د هند او پاکستان په څېر ټیمونه. که تاسو فکر وکړئ اوس حتمي ورسره نړیوال کرکټ په دې زیانمنېږي ځکه چې اوس پاکستان کې هم بیرته نړیوال کرکټ شروع شوی دی. لوبډلې ځي راځي تګ راتګ کوي مسلسل. په تېرو 2 کلونو کې له 10 ډېرو لوبډلې پاکستان ته راغلې لاړې او هند کې خو د معمول په څېر کرکټ ښه ګرم رواني. نو یوه لوبډله نړیوال لوبډله نشي کولی. زمونږ افغانستان لوبډله موږ نه پرېږدو، نه کرکټ ګروپ یې دی، نه مینوال غواړي چې په دغسې شرایطو کې پاکستان او هند ته سفر وکړي. نو د نړۍ نورې پرمختللې لوبډلې لکه افریقا، نیوزیلینډ، اسټرالیا، انګلینډ دوی به څنګه دې دواړو هېوادونو ته زړه ښه کړي چې راشي. نو د نړۍ کرکټ ورسره زیانمنېږي او په ضمن کې نشي کولی د جنګ له امله چې دغه دواړو هېوادونو لوبډلې نورو هېوادونو ته لاړې شي. ستر مالي زیان دی د نړۍ د کرکټ په زیان ده او په هند چې څومره د کرکټ مینوال لري، د ټولې نړۍ د کرکټ مینوال یو خوا، د هند د کرکټ مینوال بل خوا، چې دا لوبې ګرمه ساتلې ده، دې لوبې ته نړیوال شهرت ورکړی دی. نو د جګړې له امله حتمي د نړۍ کرکټ ورسره زیانمنېدلی شي. ډیره مننه. معلومه ده جنګ تاوان زیږوي. دغه دواړه هیوادونو به طبعا مادي او معنوي نقصان ویني ځکه چې جنګ پکې روان دی. د دې ترڅنګ به کرکټ یا کرکټ بورډونه هم مالی نقصان ویني او که نه؟ دغه دواړه هیوادونه په آسیا کپ کې لوبېږي، نړیوالو جامونو کې لوبېږي او په ضمن کې دا اوس هند له نړیوالې شورا د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه هم کړې ده چې موږ سره د نور په سیریزونو کې د پاکستان لوبډله نه مخ کوي او دا له جګړې مخکې وه. نو اوس چې جګړه رامنځته شوې ده اوس خو بیخي ورسره لوبه به نه کوي. هند او پاکستان لوبه تقریبا زرګونه میلیونه تقریبا میلیارد نه پورته لیدونکي لري. دغه هاټ سټار او دا نور نړیوال سایټونه که تاسو تعقیبوئ نو دغه لوبې نه چې خلک بې برخې کېږي د کرکټ نړیوالې شورا ته مالي زیان اوړي. چې د کرکټ نړیوالې شورا ته مالي زیان اوړي هغوی نور هېوادونو او بورډونو ته بودیجه کموي ځکه عاید پرې کم شي او د کرکټ ټولې نړۍ کرکټ ورسره زیانمنېدلی شي. کورودان نړیوالو بیا ادعا کړې چې
سپورت په ځانګړې توګه کرکټ چې دا د سیاست نه قرباني کوو. د هند او پاکستان په جګړه کې موږ ولیدل چې د لوبغاړو د پاکستان لوبغاړو په بیله د هند لوبغاړو په بیله سیاسي پوسټونه وکړل، د خپل وطن په ګټه پوسټونه وکړل. فکر نه کوئ چې دا د سیاست مستقیما دغه لوبغاړي په سیاست کې ښکېل شول؟ حلیمي صاحب محترم، دا خبره ډیره مشهوره هم ده او په ضمن کې له دې خبرې یو عام د کرکټ مینوال هم خبر دی چې ورزش او سیاست له یو بل سره جلا دي. خو دا که تاسو چېرته د سپورټس ډیپلوماسي وګورئ، دا په حقوقو کې خپل یو د ډیپلوماسي یو ډول ده، ورزش ډیپلوماسي. او بیا خاص کر د هند او د پاکستان چې کوم تاریخي کشالي دي، جنگونه دي، د کشمیر مسله ده، او بل کله چې د کرکټ بشپړ غړیتوب هیواد چې کله تشکیلیږي، د دوی د کرکټ عمومي مشر پیټرن چیف ورته وایي، دا د هیواد صدر اعظم یا ولسمشر وي. نو بیا دغسې هیوادونه لکه هند او پاکستان چې دوی سره په جګړو کې مخکېل دي او عوامي احساسات او د عامو خلکو احساسات چې وګورئ، د دوی هغه امنیتي اندېښنې، نو بیا حتما کرکټ ته زیانمنېږي. دوی چې کله خپلو کې لوبه هم کوي، دا اوس چې هند او پاکستان یعنې که سفر کوي که لوبې کوي، د خپلو سیاسي مشرانو اجازه اخلي، بورډونه هغوی اجازو ته پتموي، د پاکستان او د هند دواړو، ځکه چې د کرکټ په راس کې د بورډ په راس کې د دوی صدر اعظم یا ولسمشر شتون لري. نو دغسې په غټو پریکړو کې حتمي ده چې سیاسي مشران دخیلېږي، او چې سیاسي مشران پکې دخیل شي، سیاست پکې دخیل شولو. او بل ورزش د اهدافو د ترلاسه کولو یوه ډېره لویه ذریعه ده. نو حتمي زما په فکر چې د پردې پر مخ جلا دي، خو د پردې تر شا سپورټس او سیاست یو له بل سره ډېره قوي اړیکه لري، قوي رشته لري. او زه د دې خبرې سره جوړ نه یم چې ورزش او سیاست سره جدا دي، بلکې تړلي دي. کورودان علم صاحب، ډېر مننه. ټاکل شوي چې روانې جون میاشت کې هند خپله ټیسټ لوبډله انګلینډ ته ولېږدوي. که چېرته د پاکستان او هند ترمنځ دغه لانجه همداسې دوامداره اوس، نو د دغه لوبغاړو چې هند انګلینډ ته لېږدولي دي په ذهنونو به منفي تاثیرات ونه لري، او که لري د دوی پر لوبه به څومره اغېز ولري؟ ډېره زیاته مننه حلیمي صاحب محترم، ښایسته پوښتنه دې وکړله. په جون میاشت کې د هند لوبډله انګلستان ته ځي، او که شرایط مناسب وي لاړه به شي. خو د جګړې تاثیر حتما لوبغاړي که څومره مسلکي خلک دي، پروفیشنل دي، خوارکخ دي، خو دا امکان نه لري. دوی بیا هم په عام ژوند کې دوی انسانان دي، او دغسې حالتونه کې د یو عام انسان په څېر دي، په هېواد یې زړه دردېږي، هېوادنۍ جذبه ورسره وي. خو دغسې په سپورټس فیلډ کې دوی یو الهام بخښونکي خلک دي. دوی کولی شي په دغسې حالتونو کې هم خلکو ته الهام ورکړي چې زموږ په هېواد کې جګړه روانه ده، خو موږ د ورزش له لارې خپل هېواد ته خدمت کوو، او بیا په دومره سختو حالتونو کې بریاوې راوړو، مقابلې کوو او ماتې نه منو. نو زه خو دې لوبو ته هم په یو ښایسته نظر ګورم. هند چې کله هم انګلستان ته تللی، ټیسټ لوبې هلته دوی سختۍ سره مخ شوي دي، ځکه هغه سوینګینګ کنډیشن دي. ډیره مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې به دا وپوښتم چې په دغې جنګ کې به د هند او که د پاکستان کرکټ بورډ ډیر زیان ویني؟ حلیمي صاحب محترمه، که چېرته جګړه دوام کوي او کرکټ ورسره زیانمنېږي، بیا د دواړو هېوادونو حتمي ده چې زیانمنېږي، خو زیات اقتصادي زیان به هند ته رسېږي، ځکه د هند داخلي کرکټ خورا ډیر ده، د لوبغاړو عاید یې ډیر ده، او کرکټ مصروفیت هم زیات ده، سر و کال لوبې کوي. نو دا ټول پې ودرېږي، او پاکستان عاید هم کم ده، داخلي کرکټ هم کم ده، د لوبغاړو معاشات او دا هر څه کم دي، او دومره نړیوال ټورنمنټونه هم نه لري، لوبډلې هم ورته ډېرې نه راځي، او نه دوی چېرته ډېر ځي. نو په دغسې صورت کې هند ته زیان تمامېدلی شي. کورودان علم صاحب، ډېر مننه.